پارونې او مل چې لږ چی زده کړم ولاکه مې چې یم زده کړي استم رانه ویر سو او دغه بحث چې تاسو واورېده اوس به ماته دا ټول خلک امتحان راکوي سید خان نور مایک نه در کومه بس ده اوس به ماته امتحان راکوئ چې دا بحث هدف چې یو چې مو ترې زده کړه چې یو بل نه ګټو مختار څه کاره ده سید خان څه کاره ده فواد څه کاره ده څه شی مو دلته سره وویلې دی چې باسو یعنی څه فکر وکړئ سید خان هغه مختار حزب اسلامي سو واټ فکر وکړئ مختار غربایس سو واټ فکر وکړئ مختار سیکولرس دیموکراتس بیا سو واټ ولې انسان دا حق نه لري چې خپل وایي زه وروره ډیموکرات یم نو سید خان طالب سه طالبانو طرفدار سه یا دا فواد سو واټ بیا سو واټ آیا کله مو طالب نه دی لیدلی یا مو کله حزبی نه دی لیدلی یا مو کله ډیموکراتۍ نه دی لیدلی چې مو نه دی لیدلی چې موږ په دې باندې اوس دلته خپلو منځو کې سره وګورو ګړمبه 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 یعنې څه بله خبر دا ده چې د مختار نه خلک دا ګیله کوي چې ته باید سیده واوسېږې سیده ته به دا نه کوې چې یو ځای کې یو رقم یې بل ځای کې بل رقم یې ورور دا د انسانانو خاصیتونه دي هر سړی دغه دنیا کې د خپل ځان لپاره یو شیوه د کار یا د خبرو انتخابي په خپلې شیوې لګیا ده سید خان ځان ته دا شیوه انتخاب کړې چې وروره زه یو سړي ته مستقیمه خبره کوم دریځ مې معلوم کړی زه طالب یا طالب طرفدار یم او د چا پروا نه راځي صحیح صدای تا د خبرو د کار شیوه د مخې ته ځه هغه وایي چې وروره زه یو څه ډیپلوماسي کوم طالبانو سره طالب کېږم جمهوریت سره جمهوریتۍ کېږم خو خپل هدف لرم خپل هدف ته کار کوم کله چې اصلي ځای راغی خپل هدف یې اظهارومم او مغې لپاره کار کوم ته ولې ورته وایې چې نه ته به د هدف ته په دې لاره باندې ځې او د ځان لاره به هم ته انتخابوې د هغه لاره به هم ته انتخابوې خو که د ډاکټر حاتم مختار د خپله لاره د خپل هدف ته د رسېدلو لپاره صحیح نه ټاکلي خدای به کې ناکامېږي تا ته یې څه ما ځان ته خپله لاره انتخاب کړې یوه ټوکه کوم یوه کنځا کوم یو جنګ کوم د درې واړو ګټې او تاوانونه یې د ما دي ما ته بک فایر کوي که خراب خبرې په ما باندې بک فایر کوي که ښه خبرې ما ته ګټه راځي زه ولې تاسو د خپل نظر اظهار کوم زه چې غواړم آیا تاسو د ما په ټیم کې ما تاسو سره کوم پروتوکول کړی چې موږ تاسو په یو ټیم کې یو یو ډلې کې یو د کوم اخلاقی یا قانوني پروتوکول ما او تا یو بل ته سره مسؤلیت لرو یو کس ما ته ګوته جګه کوي چې ته ما سره مسؤل یې ما ته به خبره کوې زه د همدې په خاطر ډلې کې نه یم مسؤلیت پذیر نه یم مسؤلیت نه اخلم پس چې مسؤلیت نه اخلم هیڅ چاته زه خپل هدف نه وایم چې د ما هدف چی ده هیڅ چاته یې نه ښیم دا د تاسو کمال ده چې د ما په هدف پوه سئ دا چې ما کې دا کمال څه ده چې د تاسو دا کمال مې راغیستی او درته مې لیونی کړی ده او نه راباندې پوهېږئ دا د تاسو ستونزه ده منډه کې خپل کمال مو تیز کوي ما نه ولې پوښتنه کوي چې ته ولې موږ ته حل نه وایې ولې حل درته ووایم آیا تاسو دلته دغه مفت انفارمیشن ته ډېر مفت نه یې ناست ډېر په اسانه باندې نه یې ناست د خلکو نه توقعګانې کوئ چې دلته راغلي او بلا 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 نه مه کښېنئ مفتو معلوماتو ته مه کښېنئ د خلکو توقعاتو اکسپیکټیشن ته چې د تاسو اکسپیکټیشن مختار عاطف درته یادوم عاطف مختار
عاطف مختار حق لري چې سار طالب سي، غرمې جمهوریتای سي، مخام ته تورپټګی سي، ماسخوتن ته سیکولر سي، مازیګر ته دیموکرات سي، سبا ته بیرته طالب سي، بله ورځ ته بیرته جمهوریتای سي. خپل کار یې ده چې په کوم رقم کار کې خوشحاله نه طرف دې معلوم کول معلوم کم نه معلومم دا خپل بې طرفي په خپل ذات کې یو طرف ده، دا مې یو طرف ده چې طرف نه معلومم او باید ته په پوه شې وضعیت مختار په طرف باندې څوک نه پیږي، زه په پیږم، تاسو ولې نه په پیږئ؟ عاطف مختار یو وچ ککړ سیکولر ډیموکرات ده، وچ ککړ سیکولر ډیموکرات ده، مګرم په سیاست باندې کوشش کوي، خبرې زده دي، نرمه لهجه لري، یو څه اندازه پورې هغه دی چپه تاسو هغه آتیشي دیموکرات. آتشي آفرین ما وچ ککړ ویلې ته آتشي دا چې د اخوانیزم سره دا چې ګلبدین حکمتیار نه دفاع کوي او د هغه سره په ګوند کې کته پورته کیږي، نو دام د عاطف مختار یو کمال د چې ګلبدین هم غلط کړی. ما پرون یو چاته ویل ما ته د ایزبای د ملکوران کې بیخي ایزبای ولا کرانه ایزبای کې چې اسمان ته ملوي کی زه په دې ځان سره انډیوال کړم چې کله کله د نېشنلزم کې څوک هم ګوتې وایي ټول کنفیوز کړي وای ما خلک کنفیوز کړي د زه کنفیوز کړم او ته د ما په باره کې هغې کې د عاطف په باره کې ځکه چې کنفیوز وم. یاره منم دي قرآن دا د عاطف 2 ساعته خبرې دي په یوې دقیقې کې ځان چې وتړلې او زه چې کله کله ځان نه دا شی باسم په ما باندې خلک غږېده بله ورځ صدیقي په ما غږېده چې دا رقم خلک دي او کنځاګانې به خلکو ته کوي چې دا به کوي نښې ټولې دې ما ورکولې ما به سلګونونه ورکړه زړه به مې ورکړه لایک به مې ورکړه نو خلک کنفیوز ول چې نه فیضان خو نه ده دا بل څوک یادوي ما ته اوس یو څوک وایي همدرده وای ما خو ویل که دا تا یادوي ملنه بیا کړله ما یادوي زه دلته لاندې ورته ناست یم د ما خو ملګری د بل څوک یادوي وای قسم ما ویل که تا یادوي تا وای ما ویل څنګه تا یادوي ته زړونه ورکوې ما زړونه ورکول خلک مې کنفیوز کړه چې ما خو نه یادوي دا بل څوک یادوي اوس تم د عاطف مختار صحیح خبرې چې راغله دی نو ته وای ما یادوې یاره منم دې قسم چې بس تا نه زوی تاسو لنډ مهال لپاره تاسو ډیر ویښیار یې خو دا چې اوږد مهال لپاره نه یې ویښیار نو دا مې د هغه پورې ویلې دغه څو ورځې دا خبرې اورم چې عاطف مختار ولې هغه نه هغه کوي خپل طرف نه معلوموي او څو نور اتاکو کې هم دا خبرې ما واورېدې عاطف مختار کې یو غلطي سته ده د ټول ویښیارتیا باوجود دغه دماغ باندې غوڅه خبر دی ورته کې ته څه کاری ستا ته معلوم کړم ته یې څوک او ولا حول ولا قوت الا بالله العلي العظیم تاسو څوک یې زه تاسو خپل هغه معلوم کوم ګوته جګه کوي تا ما ته خپل دریځ معلوم کړی د رس ما سره پروتوکول کړی کوم سړی چې طالب سوی د عاطف سره یا ما سره پروتوکول کړی چې زه طالب کېږم راسه تا خوښه ده که نه ما سره مشوره کړي یا جمهوریتي سوی چې ما سره مشوره کړي چې زه تاسو ته مهم نه یم ما سره مشوره نه کوي څوک په خپل سر باندې بیا کل سوي څوک طالبان سوي څوک جمهوریتیان سوي څوک کافر سوي څوک مسلمانان سوي خو ځان په ځان سول نو چې ځان په ځان سول نو د یو عاطف به څنګه خلکو ته ګزارش ورکوي زه نه پوهېږم عاطف ته راوخېږه دا تا نه دا خلک ولې دا توقعات لري او تم ورته داسې یو رقم ته مات غوندې په دې خبرو کې لکه ته چې مسؤل یې چې دوی ته دا خبر ورکړي ته ولې دغه خبر په ځان باندې غوڅ نه ورته چې هو ته هیل اریو ته څوک یې چې تا ته دا ووایم چې زه څوک یم او څه غواړم خلکو ته کاذب توقع ورکړي که نه مشکل په دغه ځای کې ده خو دا خو کار نه ده که نه څه ګټه ترې لري زه خو وڅ ورته وایم چې وروره زه ولس یم طالب ښه شی مې خوښ ده بد یې ردوم د جمهوریت ښه شی مې خوښ ده بد یې ردوم یم هم ولس څوک به ما ته وایي ته ولس نه یې نرس ته عاطف هم ولس ده ولس د طالب ښه خبره تاییدوي بده یې نه تاییدوي که په دې طالب خوشحالېږي خفه کېږي he should give us shit د ما ګورې په عاطف باندې داسې
سره دې زه پیږم په زړه کې زه نه یم خواخ خو د ده باندې د ما د سپک سپک شیان مې نه پلورېږي څوک یې یا ورته ووایي یا په مجموع کې دا یو قدر ده د موږ او دی په جنګ به ورسره کوو دعوې به ورسره کوو سیاسي مخالفتونه به ورسره کوو مګر چې ځای د رښتیا راغی باید دغه د قدرتوب د عمر د تجربې او د عقل او فکر دغه دا کریډیټ باید ترې وانخلو دا کریډیبیلیټي متاسفانه که از لوگر ماست. ورا خو دې ګګپ وی شالایده سید خانه ته د یو څه تا دا لاس پورته کړی په ما داسې بوجي خو زه ته وایي کېدای شي دې نیست لږې هوښیارې خبرې وکړي رئیس صاحب قام جوړ څه کنه